پاکستان د افغانستان او طالبانو بدنامۍ ته ملا تړلې، د وسلو د خرڅولو او د ټي ټي پي د مرکزونو د شتون ادعا او د طالبانو غبرګون. جزئیات همدلته ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. کاکړ وایي د افغان پوځ وسلې تور بازار کې پلورل شوي. د پاکستان لنډمهاله صدر اعظم انوار الحق کاکړ وایي افغانستان کې د جمهوریت دورې اړوند له افغان امنیتي ځواکونو پاتې وسلې تور بازار کې پلورل شوي دي. که څه هم کاکړ په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو له دې وړاندې ادعا کړې وه چې پاکستان کې د کلشینکوف کلتور د افغانانو له لوري عام شوی دی. د پاکستان لنډمهالي صدر اعظم یوې رسنۍ سره مرکه کې یو ځل بیا له پاکستانه د هغو افغان کډوالو له جبري اخراجه دفاع کړې چې هلته د میشت کېدو لپاره قانوني اسناد نه لري، خو طالبانو د نوموړي یاده ادعا رد کړې او ویلي دي چې د پخواني اردو ټول تجهیزات د اسلامي امارت سره خوندي دي او هیڅ چا باندې نه دي پلورل شوي. بلخوا پاکستان یو وار بیا له طالبانو د تورستانو د پناه ځایونو پر وړاندې د جدي اقدام غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په خپل اونیز کنفرانس کې ویلي دا مهمه ده چې افغانستان په خپله خاوره کې دننه د تورستانو د پناه ځایونو په وړاندې چې پاکستان ته خطر پیښوي کوټلي او اغیزناک اقدام وکړي. نوموړي همداراز ویلي که چیرې په طالبان د ټي ټي پي پر ضد اقدام ونه کړي نو پاکستاني حکومت به په خپله لاس په کار شي او خپل مخالفین به په نښه کړي. پاکستان وخت ناوخت په دغه هیواد کې د ناامنیو په پیښو کې هغه وسلوال دخیل بولي چې د دوی د ادعا له مخې په افغانستان کې خوندي مرکزونه لري. د دغو ادعاو په ځواب کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې په پاکستان کې د امن ټینګول د طالبانو مسؤلیت نه دی او که څوک پر افغانستان د حملې هڅه وکړي نو د اسلامي امارت د سخت غبرګون سره به مخ شي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.